بسم الله الرحمن الرحیم. حمدا و مصلیا. محترمینو، یو محترم رور دا پښتنه کړې ده چې د جمعې 2 رکعات سنت دي، 2 رکعات خو فرض دي. دا سنت 2 رکعات دي، څوک یو څه وایي څوک بل څه وایي. شرکوونکې اداره عبرتناکه کیسې او حدیثونه. فتاوی حقانیه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 246 هغه دا لیکلي دي چې د جمعې د لمانځه 2 رکعات خو فرض دي، 4 رکعات سنت مؤکده د فرض مانځه د مخه دي، 4 رکعات سنت مؤکده د فرض مانځه سبات کی، او داغه سبات کی 2 رکعات نور سنت مؤکده کې اختلاف دي، لیکن مفتابهی قول دادي ګور راجح او مفتابهی قول دادي چې دغه قول افضل دي. او په دغه 2 رکعاتو کې هم دا هم وکړه 2 رکعات چې کم دي، یعنی مکمل سنت 2 رکعات 10 رکعات، 4 د لمانځه د مخه 4 د لمانځه سره بعد کې د فرض لمانځه سره بعد. او کله یو عذر د وجه د جمعې د لمانځه د مخه 4 رکعات پاتې سو، یا امام خطبه شروع کړي ولا یا وخت نو لمونځ ودرېدي، نو د خطبه په دوران کې خو زموږ د مذهب مطابق سنت کول، خبرې کول، نفل کول، هر عمل کول چې کم دی هغه جایز نه دی، خطبه په غور سره اوري. او بعضو حالات ځایو کې داسې وي چې هغه بالکل وخت نه چې اسی وخت داخله سي خطبه شروع کی، نو په هغه ځای کې به د لمانځه سبات کې بیا هغه 4 هم کوي، یعنی 10 رکعات سنت کوي. اته خو متفقون علی دي، اته رکعات سنت مؤکده، او په دا 2 رکعاتو کې هم مفتبه قول دادي چې کولی افضل دي. فتاوی حقانیه خو دا لیکلي دي په حواله د ابن نجیم البحر رائق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 49 باب سنن والنوافل، او دا غنګ ومثله فی کبیری صفحه نمبر 388. محترمینو، دا سنت کوي، دا نفل کوي، دا به د قیامت پر ورځ په کار درسي. دغه سستی او کمزوري مه کوئ چې نن سبا خلکو په سنت پسې هم لرګی راخیستي، په نفل پسې هم لرګی راخیستي دي. بالکل دغه زموږ د علماو و مخته د ټولو حدیثو مجموعه پرته وله. دا نن سبا یو کتاب وکړئ یا ته بل کتاب وګورئ، د اردو د حدیثو اردو ترجمه وګورئ، باره د سنتو خلاف خبرې کوي. زموږ د مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله د هغه وخت دا ټول فقها او مخته دا ټول مجموعه پرته وي. په د حدیثو د هغه ډیر شری لیکلي دي، د بخاری شریف ډیر شری، د احناف لیکلي دي، او دا غرنګ د مسلم شریف لیکلي دي. دا ټول د حدیثونو دغه مخته د حدیثو مجموعه پرته و دغه فیصله کړې دي. نو په دې کې شک او شبهه مکوئ. محترمینو، د جمعې په ورځ 10 رکعات سنت کوي، دا بس د پر ډیره بهتره وي.